درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مصطفی اکمل ستاسو سره ستاسو د پښتو ښوونکی یم. سمه ده درنو زده کوونکو، تاسو به هم خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه ټول له ځان سره ولرئ او هیله لرم چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو درس چې دی د دې درس پاتې برخه قرآن کریم دی. د قرآن کریم په اړه باندې ځینې خبرې موږ وکړې او د کتاب لپاره د کتاب هغه کوم راهنمایي چې باید تاسو ته شوی هغه هم تاسو ته وکړله. نو اوس موږ تاسو فقط دې تیار یو چې درس ووایو. سمه ده؟ آفرین. ښه ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د قرآن کریم په اړه خبرې وکړې. زه تاسو ته یو عکس ښیم. دا عکس د قرآن کریم عکس دی، ورته وګورئ. وینئ؟ آفرین. او همدغسې ځینې شیان ما تاسو نور هم وښودل چې تاسو ته بیا هم وښیم. وینئ چې قرآن کریم 10 سپارې 114 سورتونه لري. په دې به هم خبرې کوو انشاءالله سره. اوس ورځو درس ته. درس وایو او کوم لغتونه چې راغلي، کوم فعالیتونه چې راغلي د کتاب له اول مخ نه نیولې تر دریم مخ پورې ټول به څنګه کوو؟ حل کوو. سمه ده؟ یعنې په اول مخ کې به درس وایو، په دویم مخ کې به راغلي فعالیتونه او په دریم مخ کې به هم راغلي فعالیتونه حل کوو. سمه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس مو تاسو کتاب ته ګورئ. شروع به کوم. قرآن کریم. قرآن کریم هغه کتاب چې موږ تاسو یې له نوي ژوند سره، د نیکمرغۍ له ژوند سره مخ کړي یو. سمه ده؟ آفرین. موخه څه ده؟ د خدای جل جلاله په کلام باندې ایمان راوړل او د هغه د لارښوونو منل دي. هدف د دې درس دا ده چې موږ تاسو کوم کلام چې د خدای جل جلاله کلام دی، یعنې قرآن کریم چې دی، په هغې باندې باید ایمان ولرو، باید به او ایمان داشته باشیم، به خاطر که ما شما مسلمان هستیم الحمدلله، او د هغه لارښوونو منل دي. و کدام راهنمایی که قرآن کریم به ما میکند، اسلام به ما میکند، شریعت به ما میکند، او را عملی کنیم و او را قبول کنیم. سمه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو. ښه، اوس مو راشئ کتاب ته. ګورئ، اول مخ قرآن کریم. خو له هغې څخه مخکې دوې پوښتنې شوي دي. وایي قرآن کریم د چا کلام دی؟ این کلام کیسته؟ آفرین، د خدای جل جلاله کلام دی. ډېر ښه. بل وایي تاسو د قرآن شریف تلاوت چیرته کوئ؟ آفرین. میگه شما کجا تلاوت قرآن کریم میکنید؟ آفرین. در مسجد، په جماعت کې او په خپل کور کې په سم مناسب او منظم پاک ځای کې کوو، په آرام ځای کې کوو. دلته چې غالمغال نه وي هلته یې نه کوو. صحیح ده؟ چیرې چې غالمغال وي، چیرې چې غالمغال وي هلته تلاوت نه کوو، چیرې چې غالمغال نه وي هلته تلاوت کوو. سمه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو. ښه، اوس مو راشئ کتاب ته. قرآن کریم د خدای جل جلاله کتاب دی. یہ کتاب خداوند جل جلاله است. د خدای جل جلاله کتاب دی. د چا کتاب دی؟ د خالق کتاب دی، د خدای جل جلاله کتاب دی. ښه، دا کتاب د جبرائیل علیه السلام په واسطه پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. د چا په واسطه او په چا نازل شوی؟ آفرین. آفرین. د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. ډېر ښه درنو زده کوونکو. خدای جل جلاله قرآن کریم د انسانانو د لارښوونې لپاره رالیږلی دی. یعنی خداوند جل جلاله برای راهنمایی انسانها قرآن کریم نازل کرده، روان کرده. صحیح دی؟ د انسانانو د لارښوونې لپاره قرآن کریم خدای جل جلاله رالیږلی دی. صحیح ده؟ دا قرآن کریم په چا نازل و؟ پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی درنو زده کوونکو. سمه ده؟ آفرین. ښه، له دې نه وروسته بل پاراګراف راځي. قرآن شریف 10 سپارې او 114 سورتونه لري. قرآن کریم څو سپارې لري؟ 10 سپارې لري. آفرین. څو سورتونه لري؟ 114 سورتونه لري. آفرین درنو زده کوونکو. ښه، موږ مسلمانان په قرآن کریم ایمان لرو. موږ په قرآن کریم ایمان لرو ځکه موږ تاسو مسلمانان یو. الحمدلله. سمه ده؟ هغه څوک چې مسلمان دی، هغه څوک چې مسلمان وي، هغه به هرومرو
حتما په قرآن کریم ایمان لري ځکه دا د خدای کتاب دی دا د کوم بشر کتاب نه دی دا د لوی خدای جل جلاله کتاب دی سمه ده آفرین نو موږ تاسو څنګه چې مسلمان یو نو موږ تاسو لپاره لومړی شرط دا دی چې په خدای جل جلاله په قرآن کریم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په ټولو باندې په ټولو پیغمبرانو په ټولو ملایکو باندې د قیامت په ورځ د قبر په عذاب په بیرته راژوندي کېدو باندې په ټولو باندې څنګه پوره ایمان ولرو سمه ده آفرین ښه څوک چې د قرآن شریف په لارښوونو عمل کوي په دنیا او آخرت کې به د ښې برخې خاوند وګرځي هغه څوک چې په دنیا او آخرت کې غواړي نیکمرغي ترلاسه کړي غواړي خوشبخت واوسیږي غواړي کامیاب واوسیږي نو هغه به په قرآن کریم باندې عمل کوي یعنی هغه څوک چې په قرآن کریم او د قرآن کریم په لارښوونو باندې عمل کوي هغه به په دنیا او آخرت کې د ښې او نیکې برخې خاوند وګرځي یعنی دی به ډېر کامیاب او ډېر یعنی د نیکۍ برخې به ډېره وي ځکه چې د خدای جل جلاله په هغه لوی کتاب چې قرآن کریم دی عمل کړی وي ګورئ قرآن کریم هغه کتاب د څوک چې قرآن کریم حفظ کړي صحیح ده او بیا یې عمل ور باندې وکړي لس هغه کسان چې د دوزخ مستحق دي چې هغوی به جهنم ته ځي خدای پاک ورته د دو یوه حافظ له خاطره هغوی څنګه وي د هغوی شفاعت کوي ورته دا یو حافظ خدای پاک هغو ته شفیع کېږي او څنګه دی د نفر څنګه دی چیرې ځي جنت ته به ځي له جهنم نه به راغلي یا جنت ته به ځي سمه ده ښه یو واری بیا ورته وایم تاسو ورته متوجه اوسئ قرآن کریم د خدای جل جلاله کتاب دی دا کتاب د جبرائیل علیه السلام په واسطه پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی صحیح ده ښه خدای جل جلاله قرآن کریم د انسانانو د لارښوونې لپاره رالیږلی دی ښه قرآن شریف 10 سپارې او 114 سورتونه لري موږ مسلمانان په قرآن کریم ایمان لرو څوک چې د قرآن شریف په لارښوونو عمل کوي په دنیا او آخرت کې به د ښې برخې خاوند وګرځي پوه شوئ په آفرین درنو زده کوونکو راشئ دویم مخ ته دلته مرکه ده ګورئ یو توریالی دی بل اجمل نمیگیم یک توریالی است و دیگه اجمل است مرکه میکند صحیح است خبر اتری که گفتگو میکند ګورئ توریالی وایي قرآن کریم د چا کتاب دی اجمل څه ورته وایي قرآن کریم د خدای جل جلاله کتاب دی بل توریالی وایي قرآن کریم د چا په وسیله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی اجمل ورته وایي قرآن کریم د جبرائیل علیه السلام په واسطه پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی ښه توریالی بیا وایي خدای جل جلاله قرآن کریم د انسانانو د څه لپاره رالیږلی دی اجمل ورته وایي خدای جل جلاله قرآن کریم د انسانانو د لارښوونې لپاره رالیږلی دی پوه شئ په آفرین درنو زده کوونکو له هغې نه دلته وروسته چې راشو د ښوونکي د لارښوونې دي هغه تاسو مربوط نه کېږي لاندې چې د زده کوونکو لارښوونې مهارتونه دي دلته ګورئ جملې لیکلي دي تش جملې لاندې بیا درې ځوابونه ورکړي دي اول لیکلي قرآن شریف ګورئ قرآن شریف ګورئ قرآن شریف بیا خانه خالي یا داسې به ولیکم قوس به ولیکم سپارې دي سپارې دی ګورئ سپارې دی چیرې چې خانه خالي کې دلته وګورئ قرآن شریف 10 ګورئ 10 دا په تور قلم ولیکم چې تاسو ورباندې پوه شئ سمه ده قرآن کریم 10 سپارې دی څو 10 ښه دلته لیکلي ګوره 10 یا 10 شل کوم صحیح دی الف صحیح دی صحیح ده آفرین بل لیکلی وایي قرآن کریم ګورئ قرآن کریم بیا چې دی خانه خالي دی ګورئ سورتونه لري په ځوابو کې لیکلي الف
130 بل لیکلی 114 ب او جیم لیکلی 100 کوم صحیح دی؟ ب صحیح دی 114 صحیح دی. بل دلته لیکلی دی ګورئ موږ بیا خانه خالي راوړئ موږ خانه خالي په قرآن کریم ایمان لرو په قرآن کریم ایمان لرو صحیح دی. ګورئ الف مؤمنان ب انسانان جیم مسلمانان دلته وګورئ چې لیکلي موږ مسلمانان آفرین خانه خالي کې چې راځي مسلمانان راځي موږ مسلمانان په قرآن کریم باندې ایمان لرو صحیح دی. څلورم یې لیکلي ده بله پوښتنه دا بله دې خواته ولیکل چې تاسې ځای شي درته څوک چې د قرآن شریف په لارښوونه عمل کوي څوک چې د قرآن کریم په لارښوونو عمل کوي بیا چې بیا خانه خالي راوړئ ګورئ کې به د ښې برخې خاوند وګرځي د ښې برخې خاوند وګرځي. ښه دلته ګوره چې لیکلي څوک چې د قرآن کریم په لارښوونه عمل کوي په دنیا او آخرت کې ګورئ کتاب چې لیکلي ګورئ په عمل کوي په دنیا او آخرت کې په دنیا او آخرت کې به د ښې برخې خاوند وګرځي. بله خانه خالي کې چې راغلل په دنیا او آخرت کې ګورئ په اوله خانه خالي کې چې راځي قرآن کریم 10 سپارې لري بل یعنې 10 راغلل بلکې قرآن کریم 114 سورتونه لري 114 راځي بل چې دی موږ مسلمانان په قرآن کریم ایمان لرو دلته مسلمانان راغله په درېیمه خانه خالي کې. څلورمه خانه خالي کې دنیا او آخرت راځي چې دلته په ګورئ په اول سوال کې الف صحیح دی بلکې ب صحیح دی په درېیم کې جیم صحیح دی څلورم کې بیا هم الف صحیح دی سمه ده آفرین. دلته دا پوښتنې کړي دا پوښتنې اولا دغه تش ځایونه چې راغلي دي قرآن کریم د خدای جله خانه خالي دلته د چوکاټ چې راځي کتاب صحیح راځي. په دومه کې قرآن کریم د په واسطه نازل شوی دی جبرائیل السلام صحیح راځي. دریمه کې د خدای کتاب د قرآن شریف صحیح راځي او قرآن کریم 10 سپارې دی دا صحیح راځي. تاسو خپلو کتابچو کې دا وکاروئ او بل څه کې به زه له خیره تاسو نه دا پوښتنه وکړم سمه ده. تر بیا په خدای سپارم ښې چارې بریالي اوسئ.